صحابه د تاریخ پر اسمان لکستوري په ما او تا کې شرط والذي نتبعهم بيد په دغه شرط لازم راځي کېږي صحابه او اتباع کړي کې صحابه او اتباع پني کې کنه وکړي دغه پر خپل طبيعت دین جوړ کړي سړی کلی ته سودا راوړې و نو چا ورتول کاکا چاکو در سره د دول وو هنداره در سره د دول وو پلمیټ در سره د دول وو سودا پر خره خرڅو رخت بنئ در سره هغه ول را سره لور بنئ در سره هغه ول را سره پلانای شی بنا سیده یادول هغه ول څه کوي خو د خره پر شا د کندار نو دا ګوره دای بنه کې لکه دا هغه سړي دکان چې په خپل طبیعت باندې دین جوړ هغه چل بنه بلکې دین به هغه ته به دین وایي چې د صحابه او اتباع هغه ته دین ویل کېږي اوس خو تابع و مطبوع در معلوم سو مطبوعین صحابه دي موږ یې تابع نو نور پینې زیاتې مه پورې وروړي اوس خو د اکثره د هر چا دین چې وګورې یوه ټوټه یې هغه خپل اصل وي څوارلسې پینې پورې وروړي الله جل جلاله قرآن دا ما نه ده جوړ کړی تر ماله مخه بل چا نه ده جوړ کړی انسان نه ده جوړ کړی پیری نه ده جوړ کړی ملک نه ده جوړ دا د الله خپل کلام ده چې علامه او تا ته وایي درېیمه هغه ډله کامیابه ده چې د صحابه او اتباع یې په نیکۍ کې کړي راسه اوس له چا سره محبت ساتي سار خرچه مرچه نه برابره یې چې ولاړ شي دغه کابل ته د شاهد شمشیره زیارت وکړي لیدلی خو موږ صحابه نه سای قبر ته چې یې ورسې څونه خوش قسمتي ده قبر کې ورسه دعا ورته وکړه دا 1400 کاله چې کوم مؤمنان راځي دا ستا په توره په افغانستان کې راځي یا الله د ټولو ثواب ورکړي زما او ستا په دې ملک کې بودایي دین بودایي سړی و مجسمې یې اوس هم په خرابو کې پیدا کېږي بودایي دین شرک دا شرک چې یې له دې ملک څخه ټول کوي د توحید عقیده یې خپره کړه دا دغه خلک دي چې نن په کابل کې قبرونه نو د دې انسان منې کې نه د دې سره محبت ساتي کې نه ساتي که رښتیا ته د نیکانو محبت ساتي نو دا یې نیک دایت ده او که درواغ وایه ما چې سړي ویل ول دغه ده پلانه یې نه ځې غزني ته به ولاړ هغه ول څه به وکړو ول پوستینان به واخو زیارتونه به م وکړو شیخ عبیدالرحمن عزیزي دا نو بیا د زیارت احسان نه ده چې پوستینه په نیت لاړ شي هلته زیارت ته م وایي زیارت کې خو نو ملنګ ناست یو پیاله خوږې چای هم پیدا کېږي چې یو کار دی نه یې له دا ځایه ولاړ شي د صحابه و زیارت ترکیه کې د صحابه و زیارتونه سته ابي ایوب انصاري روضه ترکیه کې پټ په المغرب کې سته په اسپانیا کې خو بیخي په سواو په نورو ملکو کې سته په نورو کې سته دا ټول په دین پسې راغلي دي دین یې ما او تا ته رارسولی اوس نو که ما او تا د هغه چا په کابل کې پراته دي د هغو صحابهو نقشه م خپله کړه د قیامت په ورځ چې راپورته سو د دوی به بیرغونه په لاس ما او تا به پسې روان ډېرې لوړې سترګې به میدان ته ورځو او کله ما او تا ورک سو د شیطان په بیرغ پسې ملا وتړل نو خدای خبر چې کمې کندې ته م کېله کړي ورښتینې او پاک مایانه